السلام علیکم خوږو دوستانو، په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به وئ. خوږو دوستانو، نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره د ULD ټیچر یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم. خوږو ملګرو، نن به په دې باندې خبره وکړو چې څنګه کولی شو خپل د تلیفون نمبر ایمیل ته ور ثبت کړو، تر څو که چېرته خدای مه کړه مونږ خپل تلیفون موبایل رانه ورک شو یا چا رانه پټ کړ یا مو خپل تلیفون خرڅ کړ، نو هغه نمبرې کوم چې زموږ سره په تلیفون کې راسره دی هغه زموږ په ایمیل کې خوندي او ثبت پاتې وي، هغه له لاسه ورنه کړو. ډېری ملګري د مشکل سره مخامخ وي. دوی د تلیفون نمبر یا په تلیفون کې او یا په سیمې کارت کې ساتي، کوم وخت چې دوی څخه سیمې کارت او یا تلیفون نادرکه شي، ورڅخه ورک شي، بس هغه کوم نمبر چې په هغه کې پکې کېږي هغه هم سم ورسره وبایلي. نو نن به تاسو ته داسې یو تخنیک در وښیم چې تاسو د هغې په واسطه وکولی شئ چې که څه سره د دې چې ستاسو څخه خپل تلیفون او یا سیمې کارت خدای مه کړه ورک شي، نو ستاسو سره به خپلې د تلیفون نمبر په ایمیل کې در سره وي او تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفون کې د خپل ایمیل په واسطه هغه نمبر ترلاسه کړئ. نو راځئ په ویډیو باندې پیل کوو. خو مخکې له ویډیو څخه خوږو دوستانو، که چېرې تاسو نوي یاستئ زموږ په چینل کې، نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ څخه ملاتړ وکړئ او زموږ ملاتړ چې دی هغه زموږ یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، تر څو هره ویډیو تاسو ته ډېره زر در ورسیږي، تر څو هره نوې ویډیو کومه چې موږ اپلوډ کوو تاسو ته بغیر له کوم سرچ او پلټنه څخه در ورسیږي. راځئ په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی به تاسو راشئ، خپل د جیمیل اپلیکیشن به دلته خلاص کړئ او له هغې وروسته به په د سر پروفایل باندې کلیک وکړئ، دا به ووهئ او له هغې وروسته به په مینیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ، دا به ووهئ او دلته به تاسو راشئ. دستې اپشن تاسو دلته درکړي دي، دلته به تاسې لاړ شئ، ښي طرف ته به لاړ شئ او دلته به په پیپل اینډ شیرینګ باندې کلیک وکړئ، دا به ووهئ. کله مو چې دا اپشن ووهه، نو له هغې وروسته به تاسو لاندې راشئ او دلته کنټیکټس لیکلی، کنټیکټس، په کنټیکټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. اول زما کنټیکټس تاسو دلته وګورئ، دا مې ما نه و جوړ کړی دی او دلته وایي ستا سره نو کنټیکټس یټ، تر اوسه تا سره وایي کوم کنټیکټ کوم نمبر نشته دی. نو تاسو که چېرته خپل کنټیکټ نمبر لرئ او یا مالته ورثبت کړل، تاسو ته به هلته لیکلي وي چې تاسو دومره دومره نمبر تاسو په دغه کنټیکټ کې لرئ. نو را به شئ، په دې کنټیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. خوږو دوستانو، لږ منتظر پاتې کېږو تر څو کنټیکټ خلاص شي. دغه د خوږو دوستانو موږ ته دا صفحه راخلاصه شوه. په دغه ځای کې هغه کوم نمبر چې تاسو خپل ایمیل ته ورثبت کړي دي هغه تاسو دلته ښیي. که مو نه دي ورثبت کړي نو انشاءالله اوس به زه در وښیم. تاسو به اوس راشئ، لاندې کوم دوه اپشن تاسو درکړي دي، چپ طرف ته درکړل شوی دی سټې آن ویب او بل ښي طرف ته درکړل شوی دی یوز اپ. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ خوږو دوستانو. له هغې وروسته به تاسو دلته راولي د ګوګل د نمبرو کوم اپلیکیشن چې دی چې له پلی سټور څخه انسټالیږي، ډېرې کم MB دی، نه پوهېږم 15 دی او که 6 MB دی. اوس تاسو ته درښیم چې کوم یو اپلیکیشن دی. دغه د خوږو دوستانو ما سره انسټال شوی دی، د کنټیکټس په نوم څه اپلیکیشن دی، دغه چې اوس تاسو ته زه د هغې شی مې وسیخ کړی دی، دغه اپلیکیشن دی. نو تاسو به دغه له پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ. کم MB دی، یو څو MB دی مشخص. خوږو دوستانو، تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ، هلته به یوازې ورته ولیکئ چې ګوګل کنټیکټ، نو تاسو ته به دا اپلیکیشن راواړئ. بل اپلیکیشن مه ډاونلوډ کوئ، تاسو یوازې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ تر څو کوم تاسو نمبر چې دی هغه ایمیل ته لاړ شي، په خپل ایمیل کې درسره ثبت شي. نو له هغې وروسته به تاسو راشئ، په دې اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ، دا به ووهئ او دلته لاندې به راشئ، په فیکس اینډ مینج باندې به کلیک وکړئ، دا به ووهئ او دلته تاسو ته وایي امپورټ فرام سیم. تاسو به له سیمې کارت څخه کوم نمبر چې درسره دی هغه به ورته را داخلي کړئ. دلته وایي کوم سیمې کارت څخه ته غواړئ چې نمبر رانه باسئ، له سیم 1 څخه او یا له سیم 2 څخه. دلته ورته زه یو انتخابومه. دغه د خوږو دوستانو ما سره یو سیمې کارت سره ده چې زه اوس په فعل حال سیمې کارت د خپل نمبر په دې تلیفون کې نه استعمالومه. نو دلته زما سره یوازې یو نمبر راسره دی، نو دغه نمبر ما ته چیک ورکړی وای، دغه نمبر غواړئ چې خپل ګوګل ته یې ورننه باسئ. زه ورته وایم او تاسو به له هغې وروسته په امپورټ باندې کلیک وکړئ، فقط په امپورټ باندې. او دلته وایي ته غواړې چې په سیمې کارت کې د نمبر پاتې شي او ګوګل ته دې لاړ شي، او که نه په سیمې کارت کې نه پاتې کېږي او ګوګل ته دې لاړ شي. ورته وایم نه، په سیمې کارت کې هم پرېږده، ځکه ما ته بل ځای هم پکار کېږي. نو تاسو په کیپ باندې کلیک وکړئ تر څو سیمې کارت کې پاتې شي او ګوګل ته لاړ شي، لکه کاپي چې کې دا ډول به شي. له هغې وروسته به تاسو راشئ، په د کنټیکټ باندې به کلیک وکړئ. دغه د خوږو دوستانو هغه نمبر ما ته دلته راغلی دی. دا خوږو دوستانو یوه ډېره مهمه طریقه ده. تاسو له دې طریقې څخه کولی شئ چې خپل
نمبر در سره وساتئ تر څو ستاسو څخه ورکه نه شي د تلیفون په ورکولو یا د سیم کارت په بایللو ورکولو سره. خو دوستانو نننۍ ویډیو تر همدومره بس ده. که بیا هم زموږ یوټیوب چینل کې تاسو نوي یاستئ نو زموږ یوټیوب چینل در سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ که چېرته مو خوښه شوې وي. او د اوس لپاره د الله په امان هر چیرې چې یاستئ د خدای پاک مو مل شه. السلام علیکم.